بسم الله الرحمن الرحیم کلاس 11 بایولوژي دا پدې کې چپټر نمبر 12 او دغه چپټر نوم دی سرکولیشن. پدې کې یو ټاپک چې موږ نن کوو دا ټاپک ته کنټرول اف کیپیلری بیډ یو د موږ نیټورک اف کیپیلری. پدې باندې ځان پوهیږئ چې کله زموږ سره بلډ سرکولیشن کیږي زموږ سره چې کوم پړپوسان دي لنګز چې ته موږ وایو او یا دا بلډ چې یو ارګن د ورسی مطلب آزاد ورسی نو باید چې بیا کم ټشوز دي پای کې بلډ ډیسټریبیوشن کیږي نه هغه په کیپیلریز باندې چې دی هغه کیږي. خو چې کله دا وینه چې دا کله د کیپیلری د ورسی نو دا کیپیلری یو نیټورک ته یو جال دی د موږ کیپیلری بیډ چې دی هغه ته موږ وایو. نو زمونږه په ذهن کې دا خبر راځي چې د جسم دا ټول وینه چې دا نو دا په دې کیپیلری د چې دی تللی دا نو دې کیپیلری علاوه زموږ سره آرټریز دي بده کې وینز دي بده کې زموږ زړه دی نور رګونه دي. نو آیا په دغه وخت کې د زړه دا وینز د کیپیلریز دا بالکل خالی پراته کنه په دې کې صحیح. نو په دې باندې ځان پوهه چې لنګز لیول اینڈ ټیشو لیول کله چې موږ کیپیلری بیډ خبره کوو یا د نیټورک اف کیپیلری خبره کوو نو دا زموږ سره دا خبره موږ کله کوو چې کله زموږ سره لنګز لیول یا زموږ سره ټیشو لیول مطلب دا دی چې کله بلډ تللی د اکسیجنیشن لپاره لنګز ته تللی یا زموږ سره ټیشوز کې بلډ ډیسټریبیوشن چې کیږي نو دا موږ په دغه لیول باندې چې خبره کوو. اوس که موږ کیپیلریز ته وګورو نو دا کیپیلریز که پرس که موږ د دې جسم نه چې دی راوباسو او د دې لمبایي موږ وګورو نو د دې کیپیلریز کومه لمبایي چې دا نه هغه زموږ سره 60,000 مایلز دي. ټیک شو. که پرس که د کیپیلریز موږ داسې خواره کو د دې نه موږ داسې یو شیټ جوړ کو نو دا به زموږ سره د 800 نواله د 1000 میټر پورې ځای چې دی هغه کور کوي. اوس که د پورا بلډ خبره تاسو کې چې په جسم کې پورا بلډ چې دی هغه زموږ سره څونه دی نه هغه 5 لیټر دی. ټیک شو. نو اوس خبره به دې کې راځي مسله دې نه شروع کیږي چې آیا دا 5 لیټر بلډ چې په جسم کې دی دا ټول کیپیلریز ته ځي او کنه به د آرټریز وین چې دا وي نو دا داسې خبره نه دی. دې ټیبل کې به تاسو وایي چې څونه ویني چې دا کم ارګنز ته چې دی هغه ځي. No redirection of blood is needed in response to changing need of body. د جسم نیډ چې دی هغه بدلیږي مطلب دا دی چې د جسم دا ټول وینه چې دا د ارګن ته نزي یا ټول د لنګز ته چې دی هغه نزي باقي آرټریز او وین چې دی هغه تش نه پاتې کیږي دا په 100 ملي لیټر باندې دا وینه چې دا د ارګنز د ټیشو چې دی د ډیسټریبیوشن لپاره زی ټول وینه چې دی هغه نزي. ټیک شو. نو اوس په دې کې دا خبره یاد ساتئ چې زمون سره چې کوم نروس سیستم دی موږ ته اټونومیک نروس سیستم چې دی هغه ته موږ وایو چې اټونومیک نروس سیستم از نیډډ فار کنټرول اف بلډ. نو دغه شان د دې بلډ کنټرول لپاره زموږ سره یو سیستم پکار دی چې هغه ته موږ اټونومیک نروس سیستم چې دی هغه ته وایو د زموږ سره دوه قسم دي. یو زموږ سره د سمپاتیټک نروس سیستم چې کله انسان په سټریس کې خفګان د پریشانی په حالت کې نو په دغه وخت کې چې کله د بلډ ډیسټریبیوشن کیږي نو دا به سمپاتیټک نروس سیستم چې دی دا کنټرول کوي. خو چې کله زموږ سره ډایجیشن کیږي زموږ چې کوم اوسابیک استه پکې چې پرسټالیسس انټي پرسټالیسس موومېنټ چې هغه زموږ سره کیږي زموږ سره د خوراک چې په کته باندې رواني او بلډ ډیسټریبیوشن چې کله کیږي د ډایجسټیو موومېنټ په دوران کې یا زموږ جسم چې هغه په ریسټ کې نو په دغه وخت کې پیراسمپاتیټک نروس سیستم چې هغه خپل کار کوي. نو د دې مطلب دا دی چې ټول وینه چې دا کله ډیسټریبیوټ کیږي نو د جسم ټول وینه د کیپیلریز ته چې دی هغه نزي. که پرس کوم خبرو کو چې په یو منټ کې 100 ملي لیټر بلډ چې دی پرس کوم سره هارت زړه دی نو زړه چې کله زموږ سره پر ریسټ کیږي نو 250 ملي لیټر بلډ چې دی د غږ کې پروتي. ټیک دا. که پرس که بیا زموږ سره ایکسرسایز موږ کو نو د هارت چې دی 750 ملي لیټر بلډ پر منټ چې دی نه زموږ سره کیږي پاس کیږي. کومه د کډنیز خبرو کو د ریسټ په حالت کې دیلا 1200 ملي لیټر پر منټ بلډ پکار دا د شانتي ایکسرسایز په دوران کې 600. ټیک شو. ځکه چې دا فلټریشن کوي نو ځکه د ریسټ په حالت کې دیلا 1200 ملي لیټر پر منټ بلډ چې دی هغه پکار دا. بیا زموږ سره مسل دي سکیلیټل مسل دي د ریسټ په حالت کې 1000 ملي لیټر پر منټ بلډ پکار دی او چې کله ایکسرسایز نو 12500 ملي لیټر پر منټ بلډ پکار دی ځکه چې مسل د ایکسرسایز په دوران کې چې بیا ډیر زیات کار چې دی هغه کوي. څنګه چې سکین دی نو دی چې 400 د ریسټ په حالت کې ملي لیټر پر منټ بلډ او د ایکسرسایز په دوران کې 1900 بیا زموږ سره ویسی راځه نو 1400 ملي لیټر پر منټ بلډ دل پکار دی د ریسټ په حالت کې ایکسرسایز په دوران کې 6000. کله دغه موږ دا وګورو
زموږ چې کوم برین دی نو دا کانستنټلی ام سی کیوز کې تاسو راتلی شي چې برین کې د رست په حالت کې یو منټ کې 16 ملي بلډ دل پکاري او چې کله ایکسرسایز موږ کوو نو په دغه وخت کې نو په دوه حالتونو کې د برین نه چې د کانستنټ بلډ پکاري 750 ملي پر منټ بلډ نور ارګان چې کوم یو دي نو هغه 600 د دین علاوه او د ایکسرسایز په حالت کې 400 ملي پر منټ بلډ چې هغه پکار دی نو کبرس کومه د رس په حالت کې وګورو چې څونه آزاد چې زموږ سره په جسم کې دي په یو منټ کې 16 ملي بلډ چې دی پر منټ چې د غوډه پکار دي 5600 ملي پر منټ بلډ چې دی ثابت جسم چې دی پکار دی او د ایکسرسایز په دوران کې 17500 ملي پر منټ بلډ چې دی زموږ سره پکار دی دې ته ویل کېږي کنټرول اف کیپیلری بیډ چې ټول وینې چې دا هغه کیپیلریز ته نزي سپووینز په آرټریز په زړه کې چې دی هغه پرته خو د دې ارګنز خپل یو مقدار دی هغه نه بلډ ویل پکار دی چې د دوی کیپیلریز ته لاړ شي الته کې ډیسټریبیوشن چې دی هغه وشي نو دا کلاس 11 بایولوژي چپټر نمبر 12 سرکولیشن کې یو ټاپک و دی بس روان ټاپک چې دی بلډ پريشر ان شاء الله بل ویډیو کو ثانک یو ډیر مننه